سته دا پکار ده چې د پردیو دسیسو د پردیو توطیو څخه ځان جدا وساتي. همدا ولس دی چې یوه برخه یې حکومت دی، همدا ولس دی چې یوه برخه یې طالبان دي. د دې ولس څخه طالب هم جوړ دی، د دې ولس څخه حکومت هم جوړ دی. یعنې دا داسې نه ده شوې چې حکومت د بل ځای راغلی او طالبان د بل ځای راغلي دي. د دې ولس زېږنده دي. د ټولو کورنیو دوه کسان دې خوا دي، یو کس اخوا ده. اوس پکار ده دې ته چې موږ د دې وطن لپاره څه کوو. آیا د بېګا ته ډوډۍ چې د خپل فامیل او د خپل زوی او لور دپاره راوړو، دا د بل چا د وینو په وژنو او د بل چا د سر په قلم کولو باید راوړو، او که په سوله کې نور دا وګټو په حلال. که په حلاله غواړئ چې وایي ګټو نو سوله باید وکړي، او که د بل چا سر قلم کې د بل چا په وینو او په حلالولو یې راوړي نو بیا د جګړه ښه ده. ډیری مخلوق داسې هم شته دی چې په همدې کې ګټه ده، لکه څنګه چې مولوي صاحب شمس الوطن وویل. دوی غواړي چې په جګړه روانه وي او دغه خپل روزي چې بېګا ته راوړي په دغه ډول پیدا کړي، مګر خو غلط لیدي. حلال لار هم شته دی چې هغه سوله ده، او په سوله کې ته خپل بچي ته خپل اولاد ته حلال روزي پیدا کړي. دغه تورسرۍ، دغه ښځه، دغه میرمن، د خور او لور چې ستا او زما ناروغي په لاس م نیولي پاکستان ته اسلام آباد ته وړو، ده ښه ده چې پاکستاني ډاکټر یې ګوري، او که ده ښه ده چې زما په وطن کې ښځینه ډاکټر راته وګوري. دا هر څه چې کېږي په سوله کېږي. بله مسله خو اوس د سولې او د جګړې بیرته افغانانو ته راګرځي. اوس د اعتماد سازۍ لپاره د قطر د دوحې خبرو د بریالیتوب لپاره کومه لاره چاره مهمه ده چې دواړه لورې په پام کې ونیسي، یو پر بل باندې اعتماد وکړي، اقلا د جګړې د شدت لپاره یو څه وکړي تر څو یو پر بل باندې اعتماد هم رامنځته کړي، او بالاخره د سولې پروسه که ځنډېږي دوام باید وکړي. زه په دې نظر یم چې هېڅوک پردي موږ ته سوله نشي راوړی تر څو چې موږ سوله ونه کړو. که چیرې موږ وغواړو چې نور د جګړې ستړي یو دواړه لوري، سوله راځي. اوس ولې دواړه لوره سولې نه غواړي؟ خبرو ته ناست یم سوله نه غواړي. کیسه هم دا ده، دوی فکر کوو چې که چیرې موږ حملې ډېرې کړو، موږ جګړه ډېره کړو، زیات امتیازات به ترلاسه امتیاز به ترلاسه کړو، مګر دغسې نه ده. بهرني هیوادونه، ګاونډي هیوادونه هم دې ته ناست دي چې په افغانستان کې جګړه ډېره شي، اوربل شي، او د دغه ځایه دوی خپلو اهدافو ته ورسېږي. خپل اهداف یې دا دي چې د افغانستانه کدرونه وځي، د افغانستانه سرمایه وځي، د افغانستانه هوښیار خلک پل کېږدي او پر مخ نورو هیوادونو ته، لکه څنګه چې په 90 لسیزه کې وشول. د 40 کاله د یو لوري او د بل لوري لخوا مشران وژل کیږي، علما وژل کیږي، پوهاند وژل کیږي، انجینیر او ډاکټر هم وژل کیږي. دا څوک کوي؟ دا نور راته وایي چې وایي وژنامه ټوپک او چاړه زما په لاس کیږي. که هغه زه کمونیست وم، که هغه زه مجاهد او اشرار وم، که هغه زه خلقي او پرچمي وم، که هغه زه طالب او حکومت وم، یعنی نور راته وایي یاما چاړه زما په لاس کې ده. بله په کار چې شی دي دلته جهاد نشته. د جنت لار د افغانستان د خاورې نه تیریږي. دلته په کوم مقدس کتاب کې نه دی راغلی، بغیر قرآن شریف کې او په نورو مقدسو کتابونو کې، آسماني کتابونو کې دا نه دی راغلی چې د دغه ځایه باید تیر شئ او جنت ته تاسو لاړ شئ. تاسو لږ سترګې خلاصې کوئ چې پاکستان کې څه کیږي، په مشهد کې څه کیږي، په نورو هیوادونو کې چې تا ته پیسې درکوي هلته څه کیږي. بله باور لرئ چې ژر یوې سولې ته ورسېږو، یوې نتیجې ته؟ طالبان نن د قطر څخه ایران ته تللي دي. زه په دې باور یم که چیرې زموږ اصحان په دې ډول وي د سولې دپاره، زه په دې باور یم که چیرې زموږ هوښیار خلک، مشران، د جرګو او مرکو مرکچیان هم په دې ډول وي لکه چې موږ وینو، جګړې ته لبیک وایي او زما وژنې او ستا وژنې ته جهاد وایي، دا سوله نه راځي. کله چې زه کلمه ورته وایم د شهادت چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، ما وژني او ځان غازی بولي، دا سوله نه راځي. که دی راجیک شه ویې ویل چې ته مې ورور یې مسلمان، ته مې ورور یې افغان، د ټول نه مهمه
افغان په دې جغرافیا کې اوسي، دلته هندوم اوسي، هغه هم زموږ د وطن ورونه دي، که دیني ورونه هم نه دي خو د وطن افغانان خو هم دي. بنان که چیرې د هغې سره دلته خوندي نه و او هغه هم خپل ورونه ونه ګڼل، دلته سوله نه راځي. ډېره مننه. بهرنیان به موږ ته دا وایي چې واخله دغه پیسې او بارود وله خپل ورور لکه د 40 کاله. دغه اسان باید تغییر وکړي او که تغییر یې ونه که زما میرمن به په پنجاب کې ګرځي، ستا میرمن به په لاهور کې ګرځي، بچیان به هم ګرځي په مشهد کې به خیر ټولوي، زموږ د افغاني پیغلې به په هغه مجلسونو کې د شپې ګډېږي چې تا ورته مجبوره کړي دي ډېره مننه او مسؤل به یې ته ډېره زیات مننه.